الله ته به موږ خپل بدن څنګه سپارو؟ د لومړني آیت کریمه کې خو الله دا و الله له موږ نه بدنونه او زموږ مالونه اخیستي، څنګه د خپل بدن الله ته وسپارو؟ الله عز وجل ورپسې فرمایي غالبا د 11 سپارې آیت کریمه دی یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون ویقتلون. نو دوی راپورته شي د الله په لاره کې جهاد شروع کی، کافران مو وژني ویقتلون او دوی هم په شهادت باندې ورسیږي، کافران مړه کی دوی هم په شهادت باندې ورسیږي. بس دغه د الله سره سودا ده. تا خپل بدن الله ته ورکو، خپل مال دې الله په لاره کې مصرف کو، په مقابل دې څه کې بأن لهم الجنه، په مقابل دې کې چې بېشکه دوی لره به جنت موجود وي. کیفیت څه دی؟ څنګه به دغه جنت مونږ ګټو؟ یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون ویقتلون. دوی د الله عز وجل په لاره کې جهاد کوي، نو کافران هم ووژني او دوی هم په شهادت باندې ورسیږي. بس دغه د الله سره سودا ده او دا د الله عز وجل سره تجارت دی. الله عز وجل دې موږ او تاسو سره نصیب کړي. دا د کامل ایمان صفت دی.